د مور او پلار ګران زوی محمد حماد په یو ښکلي کلي کې یو خوږ او مهربان هلک اوسېده چې نوم یې محمد حماد و. محمد حماد د خپل مور او پلار ډیر ګران زوی و. د هغه مور او پلار له هغه سره ډیره مینه کوله ځکه چې هغه ډیر ښه فرمانبردار او هوښیار ماشوم و. محمد حماد به هر سحر وختي له خوبه پاسېده. خپلی مور ته به سلام کوه او د ښوونځي لپاره به ځان چمتو کوه. د هغه مور به ورته ناشتې تیارولې او د هغه لپاره به دعاګانې کولې. حماد به هم تل هڅه کوله چې د خپلې مور مرسته وکړي. کله به یې اوبه راوړلې او کله به یې کور کې شیان سم ځای ته ایښودل. په ښوونځي کې هم محمد حماد ډیر محنتي و. هغه به د خپل استادانو ډیر درنوي کوه او په مینه به یې زده کړې کولې. د هغه ملګري هم هغه ډیر خوښولې ځکه چې هغه به تل د ټولو مرسته کوله او له هیڅ چا سره به جنګ نه کوله. یوه ورځ په ښوونځي کې استاد له ماشومانو وپوښتل، تاسو لوی شئ نو څه جوړېدل غواړئ؟ چا وویل ډاکټر او چا وویل پولیس افسر. کله چې د محمد حماد وار راغې هغه په مسکا وویل، زه غواړم چې په راتلونکي کې داسې انسان جوړ شم چې زما مور او پلار پرې ویاړ وکړي. دا خبره چې استاد او ماشومانو واورېده ټول ډیر خوشاله شوي. استاد وویل، زویا که ته همداسې مهنت او ښه اخلاق جاری وساتې نو یوه ورځ به حتما بریالی انسان جوړ شي. کله چې محمد حماد کور ته ولاړ او دا خبره خپل مور او پلار ته وکړه هغوی ډیر خوشاله شوي. هغوی خپل زوی په مینه غیچ کې ونیو او د هغه لپاره یې دعا وکړه. په هغه ورځ محمد حماد په زړه کې فیصله وکړه چې هغه به تل د خپل مور او پلار درنوي کوي، محنت به کوي او یو ښه انسان به جوړیږي. سبق: هغه ماشومان چې د خپل مور او پلار درنوي کوي او محنت کوي هغوی په ژوند کې حتماً بریالیږي.